یو د هغې ښځې عبادت د سر نه په بره نه خیږي چې هغه د خاوند نافرمانه وي. کوي د عبادت د سر نه په بره هم نه خیږي. مطلب دا عبادت الله نه قبلوي چې خاوند ته نافرمانه دی او دا لګیا د منځونه کوي، الله دا عبادت نه قبلوي. یا قطع تعلق یې کړی دی، رشته یې کټ کړې ده او د عبادت کوي، نو دا عبادت چې دی دا د سر نه په بره باندې نه خیږي. نو ډېر عبادات مونږ کوو، هغه هم ضایع کړل ځان نه. ډېر عبادات خلک کوي، منځونه کوي، خو هغه هم ضایع کړل چې مونږ له مونږ راځو. مونږ خدا تمئ چې د جمع مانځه ته به حاضر شو، یو مونځ په 25 یا په 29 درجې باندې دی. دا څومره لویه خبره. مونږ خو په دې بنیاد حاضري کوو چې مونږ دې د سر اړو بره د سر نه په بره هم ونه خیږي. نو 29 درجې چېرته لاړې؟ 25 چېرته لاړې؟ حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ سړی مانځه له راشي، په وخت باندې جمعات ته حاضري وکړي او دې مونځ وکړي او دې هېڅ لغوه عمل ونه کړي، نو دا یو مونځ د بلې جمعې پورې د ټولو ګناهونو کفاره شو. چې دا یو مونځ وکړي، چې مونځ د سړي قبلیږي نه، هغه به د ګناهونو کفاره څنګه شي؟